تنظیم پالان دي ډل پالان دي دا شکمار دي ګورئ غله ترې نه لاړل غله ورکېدي غله په لار دي ګورئ تنظیم پالان دي ډل پالان دي دا شکمار دي ګورئ غله ترې نه لاړل غله ورکېدي غله په لار دي ګورئ بل ته په لار د بل په لار د بل نوکر پارلمان د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان بل ته پلار د بل پلار د بل نوکر پارلمان د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان خرڅ کا ځان مور کا په پنشیر او په شمشاد څه کوي څه کوي دین مذهب پښتو رواج هیواد څه کوي خرڅ کا ځان مور کا په پنشیر او په شمشاد څه کوي څه کوي دین مذهب پښتو رواج هیواد څه کوي یو رمضان او ورسره مل اتلس وکیلان دا په رښتیا د دې هیواد د دې ولس وکیلان ما بندیوان کوي ما یوه لویه ګناه کړې ده زه لوی خاین یم ما دې ملک سره جفا کړې ده ما بندیوان کوي ما یوه لویه ګناه کړې ده زه لوی خاین یم ما دې ملک سره جفا کړې ده ما د مزدور د تن خولي ترشي مالګي څکلي ما بیت المال خوړلی ما د ولس وینې څکلي یا حق راوبخئ خپل یا ما په دار وځړوئ ما په دار هر یو ولایت کې یو وار وځړوئ دا په ترڅو زما ولس ته په سینو پراته وي دا خاماران به نو ترڅو په خزانو پراته وي دا به ترڅو زما ولس ته په سینو پراته وي دا خاماران به نو ترڅو په خزانو پراته وي زما ترزنه شمشیرزنه باهمته پلاره بیرغ نښان شمله د هسکه تر قیامته پلاره دغه خوږه اوږده قصه شپه تر سهره وکړه ما ته زما د ازادۍ قصه له سره وکړه خوښ شئ چې دا لوی احمدشاه دی که خوشحال غږیږي میرزمان خان سید اکبر خان که سید جمال غږیږي وایي چې موږ در شا نه توپ او نه جازونه پرېښي موږ په میراث کې کتابونه تاریخونه پرېښي نه چا په سوال نه چا سوغات کې ازادي راکړې نه چا خیرات نه چا زکات کې ازادي راکړې دا په خپل کور کې لاس تر ځینې میلمانه څه کوو دا په خپل کور کې لاس تر ځینې میلمانه څه کوم زه ګوپیسرې او شلغمسرې پښتانه څه کوم دا په خپل کور کې لاس تر ځنې میلمانه څه کوم زه ګوپیسرې او سلغمسرې پښتانه څه کوم څه مې موندلي دي څو نور مې وفادار پکار دي ګرځم ملګرو څو سړي رانه د کار پکار دي دې ښار لزم څري ګریوان د تار او ستنه کوم زه اوس پښپو ولاړ یم زه د